تاتره د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندی کلتوري بنډار. د تاترې ګل اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. ډیر زیات خوشاله یو چې د اختر په دې خاص ورځو کې هم تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې. تاسو چې مشال ریډیو سره مینه لرئ نو مشال ریډیو هم له تاسو سره مینه لري. نو د همدې مینې پر اساس مو د دې اختر ځانګړی پروګرام برابر کړی. اعلان د 2 ورځو نه چلیږي. تاسو ته معلومه ده میرمن خاپیرۍ نغمه زمونږ میلمنه ده. په اختر کې مو خاپیرۍ میلمنه کړي. ستړي مشي خاپیرۍ، په خیر راغلی. ډیره مهرباني، تاسو ستړي مشي. زه د ټولو نه مخکې د کمکي اختر مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته او خپل ټولو مینوالو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. مننه. اختر څنګه تیریږي له خیره؟ او مونږ خو اوس خو به تاسې خلکو ته اخترۍ ورکوئ، ماشومانو ته. هغه وړه خاپیرۍ درته یادېږي نغمه چې اخترۍ به یې ټولاوه؟ بالکل می یادېږي، بالکل. اوس خو داس خبره ده چې رښتیا اوس خو مونږ بس وړو ته بس دا خو اوس زموږ مکلفیت جوړیږي چې بس کشرانو ته اخترۍ ورکو، بس هغوی سره اختر په خوشاله تیر کو. نو ډیر په اختر په مزه تیریږي. ډیره برکت میاشت و ډیره ښه روژه تیره شوله، ډیره خوند یې وکړي. نو خدای دې د ټولو مسلمانانو روژې عبادات قبول کړي. مننه. ژوندی اوسئ. په اختر کې خو تاسو نه توقعات په دې هم زیات شي چې خلک نوي سندرې هم تاسو نه غواړي. دې اختر ته مو څه مخې ته راوستي دي؟ څه فعالیتونه لرئ؟ نجیب جانه ما خو زه خو څه موده مخکې کابل کې وم. هلته ما هم په آریانا ټلویزیون کې نوي پروګرامونه کړي دي، یعنې کنسرت مې درلودی. همداسې خورشید ټلویزیون چې یو نوی ټلویزیون ده، په هغه کې مې هم پروګرامونه وه. نو همدار زما نوي سندرې نوي کلیپونه مې ډیر دي. نو بس ما خو مخکې تاسو ته یادونه کړې ده چې زه یګانه هنرمند یم چې په قلاره کې نه منه. همیشه کوشش کوم چې زما نوي سندرې مارکیټ ته راووځي. ته په تلاش مې ډیر د خپل مینوالو ته، خپل هیوادوال ته، ځکه چې زما د هنر مینوال دومره زیات دي چې زه هغوی تږي نه پرېږدم. همیشه کوشش کوم چې زه په زړو سندرو اکتفا نه کوم. همیشه کوشش کوم چې زه باید نوي سندرې ولرم. نو څه فکر کوئ چې اوریدونکي په تاسو ډیر ګران دي که پر هغوی تاسو ډیره ګرانه یې؟ زه فکر کوم چې دواړه لازم و ملزوم یو. زه په هغوی ډیره زیاته ګران یم، هغوی په ما ډیر ګران دي. صحیح. نو نغمه جانې مونږ سره اوریدونکي دي د ټلیفون په کرښه مخکې چې مونږ اعلان چلولو هم ګڼ شمېر اوریدونکو پوښتنې هم کړي دي. لنډ ځوابونه به ورته ورکړي. تقریبا 50 دقیقې نورې هم لرو چې د ټولو اوریدونکو هغه پوښتنې جواب شي. صحیح ده؟ ولې نه، زه په خدمت کې یم. مننه. ژوندی اوسئ. قاد علي خان زدران د میوالي نه راسره دی، هغوی ته غوږ نیسو. السلام علیکم نجیب میرا، زه قاد علي خان زدران یم د میوالي نه. او تا د تاسو د مشال رادیو ټول کارکونکو ته د عید مبارکي یایم. ډېرې نن نغمه په تاتره پروګرام کې ملما کړې ده چې ډېر ښکلې سندرغاړې ده. او دیتا د عید مبارکي ورکوم. اخو ډېره ښه سندرغاړې ده. نور به زه څه پوښتنه ونه وکړم، خو زه دا یم چې زه د زدران یم. د زدران دپاره د یوه ښکلې سندره او میک د پورا دو پخپلا زمزما کو. نور ټول مسلمان ته د اختر مبارکي ایم. قاد علي خان زدران و سلام. نو ډیره مننه زدران صاحب، واقعا چې ښکلې سندرغاړې ده. او نغمه جانې وایي چې زدرانو ته د کومه خاصه سندره ویلې ده؟ والا دا زدرانو ژبه خو دونه ګرانه ژبه ده چې ډیره مشکله ده، خو دا ډیر درانه پښتانه دي. بالکل ما د دوی په ژبه ګمان کوم د خوستوالو په ژبه مې یو څو سندرې ویلي دي. ژبه مې که څه هم نه په راګرځېدله، خو ډیر پراکټس مې کړی دی. ما ته ډیر د دوی ژبه خوند راکوي. نو د خوست کې مې ډیر کسیټونه دي. ما یو تقریبا 2 میاشتې د مخه زما یو کسیټ د معین انجینی په نامه ریلیز شوی ده، او یو سلام پروګرام ده چې ما اکثره سندرې د دوی په ژبې ویلي دي. نو که هغوی دوی ولاړ شي وایخلي، نو کیدای شي د هنري تنده بې په ماته شي. ما د دوی په ژبه باندې ډېرې سندرې ویلي دي، او خصوصا اټنیز سندرې ډېر خوند کوي چې د دوی په ژبه سړی ووایي د دوی دپاره. نو ما همیشه د دوی ته سندرې کړي دي. عبدالله زرمتي مونږ ته د فیسبوک د لارې دغه پیغام را لېږلی. اول خو مننه کوي چې مونږ نغمه مېلمنه کړې ده د اختر په دې خصوصي بنډار کې. او بیا تاسو ته چې کوم وروستی ایوارډ درکړ شوی تمغه
په امتیاز د پاکستان د حکومت لخوا په دې اړه پوښتنه کوي چې د یو بل هیواد نه د فن په دنیا کې ایوارډ ترلاسه کول تاسو څنګه بولئ؟ دا خو هنر سرحد نه لري. په هر دنیا کې چې انسان زحمت باسي، کوشش کوي، کاغه د هنر په دنیا کې که ډاکټري که انجینری. تاسو ګوري اوس په امریکا کې په نور دنیا کې خلک تیاری جوړوي، مګم ټول دنیا دغه نه استفاده کوي، دغه ټکنالوژي نه، دغه ساينس نه ټول دنیا، ټول مسلمانان، ټول خلک استفاده کوي. نو هنر هم دغه سرحد نه لري. د هنر کې مونږ چې سندري ویلي دي هم دغه زمونږ د پاکستان افغانستان مشترک کلچر د مسلمانانو مشترکه ژبه مو ده، نو دوی تم خوان ورکي، دوی تم دا معلومه شو چې ما د لرو برو پښتنو د پاره څومره کار کړی ده. نو د دونه مننه کوم چې دوی مونږ ته دغه یو په د قدر په سترګه وکتل او دا امتیاز یې ماته راکوي. مننه. ورزو ټلته شاه ولي خان زرګر را سره دی. تاسو خو د چارګل او د سرو زرو یادونه ډیره کړې ده په دې شیرونو کې، نو زرګر راته ټلیفون کړی، خوښه دی ده؟ بالکل بالکل، ولې نه. راځئ زرګر ته به وکشو. السلام علیکم. شاه ولي خان زرګر یم، طالب علم. جمهور صاحب تاسو او نه مجانه تاسو سلامونه کوم او د اختر مبارکي وایم. د یو پښتنه ورنه کوم چې دا شاعري سره شاعري کوي او که صرف سندري وایي او دې په بچي کې چات دي سندرو ویلو یو شخص ته او کنه. السلام. ډیره مننه شاه ولي خان زرګر صاحب او نغمه جانه به تاسو ته د دې پوښتنې جواب درکړي چې شاعري سره خو هم شوق لري، تاسو خو کتاب هم چاپ شوی دی، نور اوریدونکي به هم دغه پوښتنې لري تاسو د شاعري په اړه. خو یوه پوښتنه بل هم و چې تاسو په اولادونو کې څوک د هنر سره مینه لري؟ زه خو د وړکتوب نه ما د شاعري سره مینه درلوده. شاعري ډیره زما زیاته خوښه ده او ما یو کتاب چې ما ته هنداره نومیږي تقریبا د 99 کاله مخکې راوتلی ده چې هغه اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او ډیر مینهواله پیدا کی او هغه کې ټول غزل ما لیکلی وو. او یو بل کتاب مې اوس نن سبا کې ان شاء الله کار مې پکړی ده نو راوبوزي. نو بل تاسو زما د اولادو نن یو لور مې ده چې لیمه نومیږي، هغه ډیر ښایسته غږیم ده او ډیره مینه زیاته لري. خو تر اوسه داسې چون هغه ډیره مصروفه ده، کار کوي، مکتب وایي، یعنی د مصروفیاتو له وجې نه غواړي چې بس یعنی مینه یې ډیره زیاته ده، متا نه غواړي چې راووځي. نو هغه خپل دنیا کې ده، ما نه ورته ویل چې راووځه، نه مې ډیر دغه ورسره کړی ده، کوشش مې نه ده کړی او تشویق کړی مې ډیره نه ده، ځکه چې دوی مې پریخي دي هغه خپل دغه ته چې هغه خپل یا هنر داسې شی ده چې هر وخت کولی سي، مګر ضرور دا ده چې تعلیم په اول قدم کې باید دوی خپل تعلیمونه وکړي. صحیح. نو تاسې خو هغې ته اجازه نه وایي چې اجازه مو ورکړې نه مو منې کړې ده، خو د کندهار نه چې ښاپیرۍ شروع کولو په فن باندې سندرې ویلې پیلول ګرانه وه که اسانه وه چې د کندهار یوه پیغله راپاسي او سندرې ویل دې شروع کړي؟ والا ډیره زیاته ګرانه وه. تاسې فکر وکړئ چې دا اوس دغه شرایطو ته ګورو چې اوس شلم قرن د څه حالات دي زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په ښځو باندې څه یعنی څومره د سخت شرایطو کې زموږ ښځې ژوند کوي. بیا په هغه شرایطو کې چې زه ډیره وړه هم ومه راووتلم، بس یو جذبه زما په زړه کې و، بس ما وغوښتله چې بس باید دغه مبارزه به کوم او دغه سټیج ته به ځان رسوم، ځکه چې زما ډیره زیاته د هنر سره مینه وه. نو ډېرې په دې دغه کې مې په دې میدان کې ما ډېرې ناخوالې قبول کړي دي، وهل ټکول د فامیل لخوا. یعنی زه په داسې یو کورنۍ کې لویه شوې وم چې زما پلار اصلا ډاکټر و، زموږ په کورنۍ کې تر اوسه چا داسې دغه نه و کړی، د هنرمنده نه وه. نو په هغسې یو شرایطو کې قندار خلک خو تا ته معلوم هم دي چې لږ سخت دریځه خلک دي. نو بس یو ځل لیونۍ پکې راووتله، ځان مې وایستې میدان ته. بالکل. خدای پاک کامیابه هم کړلی. د چا د غږ نه په اغېز د سندرې پیل کړې وي، هغه وخت کې کوم داسې ښځینه هنرمندانې وي چې ستا خوښېدلې؟ والا ښځینه هنرمندان خو مې هغه وخت دونه نه پوهېدم، خو نارینه مې خوښېدله. د منګل صاحب غږ مې ډېر خوښ و، احمد ظاهر مې خوښ و، د ناشناس غږ مې خوښ و. نو ښځینه هنرمندان یې هلته داسې ډېر نه ویم که ویم داسې ډېر مینه نه وه ورسره، او اوس چې پوهېږم ډېره زیاته مینه کوم. په پېښور او په دې پښتونخوا کې د موسیقۍ په دنیا کې یوه اصطلاح وایي چې شاګرد استاز ته کیني نو شکره یا ګوړه ږدي که نه، نو داسې رسم شوی و، بنیادي زده کړه مو د چا نه کړې وه؟
ما نجیب جان بنیادی زده کړه مې نه ده کړې، زه لکه تقریبا لکه یو خودرویه ګوله ځان ته نسم ویلی، ځکه چې ما په دې لار کې کوشش کړی دی، خو داسې رسمي استاد مې نه درلوده چې چاته ګوړه کښېږدمه، ځکه چې وخت مې هم نه درلوده. زه چې د فن دنیا ته رالم ما واده وکړ، بیا مې بچي شوله، بیا مصروفه سولم، د کور د میرمنه سولم، نو په هغه مشکلاتو برسېره به ما نسوی کولی چې زه ګوړه کښېږدم. تا د خپله زما خپل تپ و تلاش و د خپل زما دومره په اصطلاح اکسپیرینس چې دا اوس زه لرم په هنر کې، دغه زما زه دغه استاده کړی یم. صحیح. ستا اورېدونکي او ستا مینوال نغمه جانې ډېر زیات دي. مشال اباسین پکتیاوال دی، په ټل کې دوی ته ورځو. السلام علیکم. نجیب امیر صاحب ته او د ستاسو ګرانه پښتنه او پر وطن مینه هنرمنده نغمه جانې ته د کوچني اختر مبارکي وایم. مشال اباسین پکتیاوال له ټل څخه ستاسو خپرونې ته خپل پیغام ثبت کوم. هیله لرم چې زما پیغام به د نشر وړ وګرځي. له نغمه جان نه مې پوښتنه دا ده چې د افغان د ځورېدلي ولس پر بارې کې لا هم نورې سندرې او غزلې ریکارډ کړي، او پوښتنه مې دا ده چې د ګل نظیر منګل د شاعري څو کیسټ تر اوسه پورې ریکارډ کړي دي. والسلام، په احترام. ډیره زیاته مننه اباسین پکتیاوال صاحب، او خاپیرې به ته جواب درکړي. او د دې ورور نه هم ډېره زیاته مننه کوم، دوی ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. ما د ګلنظیر منګل ډېرې سندرې، واقعا ګلنظیر منګل زموږ ډېر یو پیاوړی او ډېر شاعر ده، ولسي شاعر ده. ما تقریبا د هغه نه یو 10 کیسټه کېدای سي تر اوسه ریکارډ کړي، ډېر ښکلې شاعري کوي، ډېرې ښه مصرې او ټپیزې لیکي. نو تر اوسه پورې مې د ګلنظیر منګل نه ډېرې کیسټونه ثبت کړي دي. صحیح. مسکا په نوم یو خور ده، د پاکستان نه ټلیفون کړی دی او تاسو نه پوښتنه لري، د دوی پوښتنه به هم واورو. الو، سلام علیکم. زه مسکا خبرې کوم. زه نجیب امیر او نغمې ته او ټولو د مشال راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم، او د نغمې خور نه پوښتنه لرم چې تا اختر له څه جوړه کاري کړي دي او کوم رنګونه دې کړي دي، او په رنګو کې دې کوم یو رنګ خوښېږي؟ نو څو جوړه کالي دې کړي دي، کوم رنګ کالي دې کړي او کوم رنګ د ډېر خوښېږي؟ ډېره مننه ګرانې خورې، اول خو د اختر مبارک شه. نو رنګونه مې ولا چې ټول رنګونه مې خوښ دي، خصوصا تور رنګ سره ډېره زیاته مینه کوم، همیشه کالي مې توري، او اختر کې خو بس کالي داسې د اختر دپاره مشخص کالي نه دي کړي، خو زما کالي زه هغه وخت کوم چې زه یو پروګرام ثبتوم، ټلویزیون ته ځم چې ما په سکرین باندې څوک ګوري، نو هغه وخت زه نوې جامې اچوم، ځکه هماغه وخت زما اختر. نو د اختر جامې به اکثره په روژه کې اغوندې، ځکه شوګانې چې وي پروګرامونه په اختر کې مخکې نه ریکارډ کېږي. بالکل په روژه کې بلې و دا اوس هم چې زما پروګرامونه شوي دي په افغانستان کې، یعنې ټول زما نوي کالي دي، خصوصا د افغاني کالي سره زه زیاته مینه کوم، افغاني کالي مې هم نوي دي، او نور داسې جامې مې چې مې اچولې دي ټولې نوي دي، ځکه چې زه یو جوړه کالي یو ځلې واغوندم، هغه ولیدل شي په هغه لباس کې، بیا نو دوباره یو بل پروګرام نه ثبتوم. صحیح. نو بیا خو به ډېرې جوړې هم لرې. ښه دي، نو بیا په نورو محفلو کې ځینې استفاده کوم. نو صحیح. ستاسو یو سندره وه چې خیاطه ماله چې ماکسي را جوړوې او لمنې کا پرې پرې پرې، نو کوم داسې درځي چې ستا جامې ښایسته ونه ګڼي، غوسه خو به درځي درته؟ والا درسیانو د لاسه خو مې زړه داغ ده، بالکل. یو خو درسیان دروغ ډېر وایي، واده خلافي هم ډېر کوي، خو بس ما په کابل کې هم درزیان شته، اسلام آباد کې هم شته، پېښور کې هم شته، یو ځای نشته. زه څو دانې درزیان لرم، یو کالي چې واده خلافي وکړي بل ته ورځم، بل چې راته جوړ نه کړي بل ته ورځم، نو څو ځای ما درزیان ځان ته ساتلي دي. ځکه چې زه ماشاءالله دونه اوږده یم، زما په قد او په اندام باندې دوکان کې جامې نه پیدا کېږي نه، زه دا مشکل هم لرم. په بهر کې هم تاسو ژوند کوئ، نو په بهر کې عموما جنکۍ دنګې وي لکه تاسو غوندې؟ نو زه په بهر کې نجیب جان خپل جامې اچوم، هلته مې هېڅ اروپایي سټایلونه نه دي کړي، یعنې پردي جامې مې نه دي اچولي، په خپل جامو باندې فخر کوم، هلته هم د خپلې جامې اچوم. نغمه جانې خلک وایي چې ته ډېره ښایسته یې، خو زه یم چې نه، ستا اواز ډېر ښایسته دی. اوس راته ووایه چې ته زما منې که د خلکو منې؟ والا نه، زه ستا منم. څه وایم، د خلکو نه کله کله خو سړی د خلکو نه مني. بالکل، د خلکو به هم اورو. او ستاسو یوه سندره لږه غوندې خپرو، ګلاب ګلاب سپرلی سپرلی دی، که دغه لږه غوندې زمزمه کوي بیا به دا مونږ خپره کړو، هغه نه پس به نورې پوښتنې تاسو نه وکړو. او دا ډېر ښایسته شعر دی، زما ډېر واقعا دا شعر خوښېږي هم ډېر زیات.
اختر ورځ بس میټایګانو هم ډیر خوړلي دي ستوني کې څه پرابلم یو بخښنه غواړم. ګلاب ګلاب سپرلی سپرلی دی لالی لالی دی لالی زما د سپین جبین کالی دی لالی لالی دی لالی ګلاب ګلاب سپرلی سپرلی دی لالی لالی دی لالی زمونږه مینا یوه زمونږه وینا یوه زمونږه ژبه یوه خبره سپینه یوه که پېښوری که کابلی دی لالی لالی دی لالی او ګلاب ګلاب سپرلی سپرلی دی لالی لالی دی لالی. زما د سپین جبین کالی دی لالی د خاپیرې نغمې په واس کې سندره تاسو واورید. هغه موږ سره مېلمنه ده. نن تاسې د هغوی نه پوښتنې کولی شئ. نغمه جانې زموږ همکار هارون بادشاه هم سټوډیو کې را سره دی. هغوی به هم ځینې پوښتنې تاسو نه لري نو مایک به دوی ته وسپارم. زه در سره یم د خپرونې تر وروستیو شیبو پورې. السلام علیکم نغمه جان. وعلیکم سلام هارون جان څنګه چیرته موږ نه غیب شوی؟ ما خو ډیر وخت په وخت هڅه کړې دي چې تاسو را پیدا کوم. نو ټلیفون د تو کومه خبره سره کومه د حال احوالم خبر شم. خو د امیر صاحب تکړه دې را پیدا کړی او زه خو لا نیم توانېدل. څنګه تاسو اختر مبارک شه. خې جوړ تاسو دې اختر مبارک شه. بالکل خیر. څنګه د مسافری تاسو مسافر ویل شي کنه؟ تاسو پس زه خو ول تاسو څخه نږدې په امریکا کې مسافر ما اوس دا یو میاش کیږي چې دلته پراګ ته راغلی ما اروپا ته راغلی ما. ها اوس نو بيخي موږ نه لري شولې. خیر ده که جسمن لري په روحن بس پزړو کې یو د بل سره هغه پیار او مینه او محبت ساتو به. بالکل بالکل زما لپاره تاسو ډیر احترام لري او تاسو اوس اسلام آباد کې ژوند کوي. الته ډیر وخت تیروي لکه چې بله بله اوس اسلام آباد کې ما فی الحال. ها ها ها. نو څنګه د اختر هم دغلته څنګه تیریږي؟ خوشاله ولا و خپل پښتنو سره بس مناو ډیر په مزو کې د اختر خو بس یو نیکمرغه میاشت و یو خو نیکمرغه ورځې د اختر د خوشحالي ورځې دي. نو د خپل خلکو سره بس زو یا که پروګرام لرو پروګرامونه اجرا کوو کني خپل دوستانو سره بس همدا لیدا کاته کو کنه. ما بس نغمه جان ما صرف تاسو ته سلام کو او په دې باندې مې غوښتل چې تاسو ډیر زیاته خوشاله سم هارون جان والله چې نن سبا تاسو د هنر پرونه پر مخ بیاي او ما ته نور کارونه دي نو زه به غو کوم او تاسو ان شاء الله بل وخت بیا. ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو نه یو جهان. مننه هارون تاسو نه هم نغمه جان. نو دا موږ سره هم ډیر خو نرمندان شته. اسحاق خان امیری هم شته. هارون بادشاه هم شته. زمونږ هم کله کله لته بندارونه جوړو بس وې او کمې مې د جانان کله دې خورا شه. دا خو نو هارون جان او هارون پاچا تاسو سره استاو د
د دوی نو خو واقعا تاسو بس نو د هنر څه کمای نشته، تاسو نو د خپل وطن او د خپل خلکو مینه په ماتیږي کنه او دومره خط تکړه هنرمندان زمونږ هلته تللي دي، نو دا خو ټول پښتانه ورپسې خفه دي کنه. ډیره زیاته مننه نغمه جان. سلطان احمدزي مونږ ته د فیسبوک د لارې دغه پیغام را لېږلی. اول خو چې سلامونه نغمې ته د کوچني اختر مبارکي وایم. د لوګر ولایت نه پوښتنه کوي چې اختر کې افغانستان ته د راتلو اراده لري کنه؟ نو زه تر اوسه پورې په افغانستان کې وم، تقریبا نیمه روژه مې هلته افغانستان کې نیولې وه، هلته تېره شوه، بیا اوس اسلام آباد ته راغلی یم، یعنې پروګرامونه مې هلته ډېر. نو افغانستان ته ځو راځو که نه، خپل وطن مو د کابل خو نن سبا ډېر ښه په مزو کې ده ماشاءالله، ښه پکې آبادیان او بلند منزلونه دي، ښه خلک پکې خوشحاله دي، نو خپل وطن مو د ځو راځو پکې، نو بس کله دلته کله هلته بس. صحیح. مونږ سره عثمان بنګش د پیغام پرېښی دی، تاسو نه پوښتنه لري، دی په هنګو کې اوسېږي، د دوی پوښتنه به ورو. زه ماشاءالله ټولو ټیم ته د اختر مبارکۍ وایم، الله روبر پښتنه ته هم اختر مبارکۍ او نیکې هیلې. عثمان بنګش یم ضلع هنګونه. زره پروګرام کې نغمه جانه مېلمه ده، هغې ته هم ډېر ډېر سلامونه او اختر مبارکۍ. نغمه جان نه مو دا سوال ده، نغمه جان دا وخت چېرته کې اوسېږي؟ مونږ ته به یوه سندره ښکلې اختر مبارکۍ زمزمه کړي نغمه جانه. نو نغمه جانې کور دې چېرته دی او میلمه دې شم؟ زه یو ځل اسلام آباد کې تاسو کره درغلي و، تا راته ویلې چې کب دې دومره خوښېږي چې غواړې اوبو ته ورپسې ټوپ کړې، نو خپله یې پخولی شي که هوټل کې خورې؟ نه خپله یې پخوم، د هوټل ډوډۍ زه ډېر کمه خورم، زما عادت ده د همیشه زه په خپل کور کې پخلی خپله کوم، نو که زه مجبوره نشم د بازار ډوډۍ بیخي خورم نه. خاص رحمدین رحمانی نیازی د ټل د جازو میدان نه تاسو نه پوښتنه لري، اختر مبارکي درته په سر کې وایي او بیا وایي چې په کوم وخت کې ډیره زیاته خوشحاله یې او په کوم وخت کې ډیره خفه یې؟ مننه کوم، زه هم خپل دوی ته اختر مبارکي وړاندې کوم. زه په کوم ورځ کې خفه یم او په کوم ورځ کې زیاته خوشحاله یم، والله چې نو خوشحالي او خفګان خو دواړه د انسان سره بس داسې تړلي شیان دي دواړه. نو زه چې کله ټلویزیون ته ناسته یم خپل د وطن حالات وګورم یا دلته په ټلویزیون کې کوم بد نیوز وګورم، واقعا ډېر بد راباندې تاثیر کوي، بیا ډېر وخته پورې خفه یم. او که کله یو ښه نیوز وګورم د خپل وطن او د لرو برو پښتنو د یووالي یا داسې یو ښه خبر واورم، بیا زه ډېره زیاته خوشحاله یم. ما ته بس د خپل وطن او د خپل خلکو په خوشحالي کې ما ته خوشحالي پیدا کېږي. او که زما خلک خفه یي، زما خلک در په دره یي، نو تاسې واقعا وکړه زه د زړه د اخلاصه دا خبره کوم، دا زه کوم دغه نه کوم، دا مبالغه نه ده دا خبره، زه د هغوی په خوشحالي کې خپل خوشحالي وینم. صحیح، ډیره مننه. قدیم را سره دی، دوی طرف ته ورځو چې دوی څه پوښتنه لري. السلام علیکم، زه قدیم اخلاق د مشال رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او په خاصه توګه ګرانې نغمه جانې ته د کوچني اختر مبارکي وایم. دا نه چې نغمه جانه د افغانستان یو وتلې هنرمنده ده، خوشبختانه نغمه جانه یو په زړه پورې شاعره هم ده. د دې څخه مې پوښتنه دا ده، آیا تاسو اوس نوې شعري ټولګه چاپ ته تیاره ده یا نه؟ ما ته هنداره ډېره په زړه پورې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، آیا تاسو د اختر په ورځو کې کنسرت درلود یا نه؟ نو نغمه به تاسو ته جواب ووایي. قدیم خانه تاسې غوږ شئ. قدیم خان وروره ډېره زیاته مننه، تاسو هم د اختر مبارکي وایم او ستاسو د جذباتو نه او قدرداني نه ډېره زیاته د زړه له کومې مننه کوم. او زما بله ټولګه د شاعري آماده ده، خو تر اوسه کار پکې روان ده، تر اوسه یعنې تقریبا یو 2-3 میاشتې نور کار لري چې انشاءالله نشر ته آماده کړم. متا کار مې پې شروع کړی ده، انشاءالله هغه به هم د خپلو مینوالو لاس ته ورسیږي. ول اختر کې پروګرامونه ما مخکې مو ویل چې ما په اختر کې په افغانستان کې پروګرامونه کړي دي. نو نن شپه زما په اریانا ټلویزیون کې یو کانسرت نشریږي نه، اریانا ټلویزیون که دوی ولري یا د سټلایټ له طرفه نه پوهېږم چې دوی څنګه امکانات لري څنګه وګوري. نن شپه 8:30 بجې د اریانا ټلویزیون کې ما کانسرت ورکړی دی، تقریبا 1-2 غنټې زما کانسرت دی، نو دوی کولی شي چې هغه وګوري. نغمې نن سبا چې کومې سندرې وایي دغه پخوا په څېر د پخوانۍ موسیقۍ سره وي که نه، دا د نوو سندرغاړو غوندې دغه بیل ریکارډ کوئ، موسیقي بیله ریکارډ کیږي او تاسې د سندره بیله وایي بیا په کمپیوټر کې دغه یو ځای کیږي؟ نه، اوس خو تخنیکو دغه ډېر مخکې شوی ده که نه،
نو اوس هغه پخوا په شانتي هغه ډیره مشکله و چې یوه سندره مو لس پلا ویله غلط به شو یو ټکي باندې بیا ټوله سندره له منځه تلله نه بیا به مو دا سره ریکارډ کوئ. اوس خو کمپیوټر د تخنیک ډیر مخکې ده بس اول ریکارډینګ کیږي د موزیک بیا مونږ وکال ورته وایو هغه بیا راځو مونږ خپله کوو. دومره اسانه ده ډیره ساده او ډیر اسانتیاوې اوس کمپیوټر جوړ کړي دي. نو هنرمندان دا اوس چې هنرمندان هم دونه نه ماشاءالله زیات شوي دي د همدغه کمپیوټر او همدغه تخنیک برکت ده. نو ډیر اسانتیاوې پیښې کړي دي. خپله موسیقي غږولی شئ. زه چې ټلویزیون ته ګورم منی بیګم یوه د اردو ژبې سندرغاړې ده د هغې د سندرو خپل انداز وي چې زما خوښېږي خو هغه چې کله هارمونیم غږوي دا باجه غږوي خاص کر په دې ګوتو باندې ګوتمې هم وي یو بل کیف ورکوي. تاسې هم په خپله باجه هارمونیم غږولی شئ؟ ولا متاسفانه نه زه د موسیقي د سالات سره داسې مینه درلوده چې زه خپله زده کړم ځکه چې دا شیان داسې ډېر زنانه شیان ماته نه ښکاري. هارمونه یا ښځه تبلي وایي هارمونه زه داسې نه وایم چې دا بده خبره ده باید زده کړي ما د ښځو سره خوند نه کوي. زما په نظر ماته چې څوک هارمونه غږوي ښځه ماته خوند نه راکوي. مال باید ښځه د ښه ناسته یو څنګ کې ښه یو ښایسته هارمونه وي چې هغه د هارمونه ورته غږوي. خو بعضې ښځو کې دا استعداد شته نه هارمونه غږوي یا تبلي غږوي. زه خپله دغه استعداد درته څه وایم زما مینه ورسره نشته چې زه هارمونه یا بل شی وغږوم. صرف اونلی د سندرو سره فقط زما د سندرو سره ډېر شوق دی سندرې ووایم. نو ولیشا روخان طرف ته ورځو هغه په خوست کې دی. السلام علیکم ولیشا روخان یم له خوست ولایت نه لنډه ستر کلي نه. زه له نغمې خور څخه دا پوښتنه کوم چې د هغې د وطن سره څومره مینه ده او د چا شعرونه یې خوښېږي؟ وطن سره د څومره مینه ده او د چا شعرونه دې خوښېږي؟ نو د وطن سره خو د ټولو مینه ده. وطن خو بس د هر انسان چې په زړه کې دغه یې که نه زړه یې او په همغه وطن کې خاپوړې کړي د هر چا وطن خوښېږي. خو د نغمې ډېر زیات خوښېږي. زه خو بیخي په وطن رښتیا هم مینه یم. خپل ځواني خپل عمر مې ټول د وطن دپاره په سندرو کې وقف کړی ده. او د چا شعرونه مې خوښېږي زما د ټولو شاعرانو شعرونه خوښېږي. د هر چا په شعر کې چې ښه مسیج ښه پیغام احساس د وطن پرستي ښه غزل عشق و عاشقي پکې یعنی ډېر ښایسته یو مفهوم و معنا ولري. ولو که هر څوک که هغه شناخته شده شاعري که نه که رحمان بابا مثال که خوشحال خان خټک د هغه نه راواخله اوس داسې خلک دي چې ماته یو شعر راکوي په هغه کې ډېر معناوي دي ډېر ښایسته شعر یې زه ورته وایم. متا په شعر کې چې هغه جذباتي او یو سړی ځینې یو خوند اخلي او تاثیر ورباندې کوي نو زما په نظر هغه ډېر ښه شاعري او ښه شاعر یې. هسې کوم شاعر چې درته ډېر زیات شله شوی وي چې زما شعر خامخا ووایه نو څه ورسره کوې؟ نو هغه شاعر چې شعر یې ښه نه شله کېږي او چې شعر یې خراب وي چې شله سي بیا ورقه ورته څیره کوم او ډېر داسې شوي دي. د بنګړو غوندې مات ترامات کې ستاسو د بنګړو یو شعر موږ سره دی تاسې په دې وروستیو کې ریکارډ کړی دی او دا به لږ واورو بېرته به راوګرځو. ولې نه؟ صحیح ده.
تاسو سندره اوریده د نغمې په واس کې. نغمه جان تاسو سندرې په دې وروستیو کې چې راځي ډیر خوند کوي او ځوانانو کې ولوله راولي اتڼ ته د سړي زړه کېږي. نو ځوانان مو خوښېږي چې په محفل کې تاسو سندره ووایئ او هغوی درته اتڼ کوي؟ خو دا د موسیقي وخت شو چې دا همدغه د ځواني وخت دی، دا چې بیا تیر شي خو بیا موسیقي څوک نه اوري ډېر. محمد یاسین شینواری دی د بلجیم هیواد نه موږ ته د فیسبوک د لارې دا پیغام را لېږلی دی او وایي چې نغمه جانې ځینې خلک وایي چې ته د کندهار یې، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې نه پلار دی د کندهار دی او مور دی د کونړ ده. والله دا خو ما پسې سخت تبلیغات شروع دي. خبر هم نه نه زه خو هنرمندان خو بس همداسې یي که نه چې بس خبر نه یي د ځانه هر څوک ورپسې هر څه وایي. زما پلار د شمالي نه و، یعنې د کابل فارسیوانو، زما مور پښتنه وه د قندار نه وه. نو زه دوراګه یم په اصطلاح هم فارسیوانه یم هم پښتنه یم، خو چون چې زما د مورنۍ ژبه پښتو ده که نه نو خلک خو مور ته ځي که نه. مور او پلار د ژوندي دي ښاپیرې؟ نه متاسفانه زه ډېره وړه وم، زه د 8 کالو وم چې پلار مې وفات شوی دی او مور مې شکر ژوندۍ ده. صحیح. فضل حکیم دلسوز دی په کورمه کې د هغوی پوښتنه اورو. السلام علیکم نجیب امیر صاحب، زه فضل حکیم دلسوز یم د کورمې جنسۍ خویدت خیلو ادملي کلینه. نجیب امیر صاحب تاسو ته او نغمه جانې ته ډېر ډېر سلامونه او پس له سلامه د وړوکي اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ درته کوم. او نغمه جانې نه مې نجیب امیر صاحب دا پوښتنه ده، فرزانه ناز اوس چې کومه ګلوکاره ده زیاتر خلک ما ته وایي چې ته دا پوښتنه دې وکړه او زیاتر خلک دا خبره کوي چې دا د نغمه جان لور ده. نو دا پوښتنه که راته جواب کړي نو ډېره ډېره مننه به ستاسو او د توجه نه مو ډېره ډېره مننه. ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب. فرزانه ناز سندرې به مو اورېدلې نغمه جانې وایي چې هغه ستاسو لور ده؟ بلې بلې تا مخکې ویل چې تبلیغات خو ډېر زیات روان دي. دا والا ډېر سخت تبلیغات دی او موږ په خبر هم نه یو. فرزانه ناز خو ډېره ښه هنرمنده ده، ډېره ښایسته سندرې وایي، ډېر ښه غږ لري. نو لور مې نه ده، هغه یو سندرغاړې ده د افغانستان. کېدای سي نو نه پوهېږم چې دا چا ویل دي چې دا زما لور ده. ما مخکې په خپلو انټرویوګانو کې چې ویلي دي چې زما خپل اولادونه سندرې نه وایي، زما لورګانې سندرې نه وایي، ټول په امریکا کې دي تعلیم کوي، درس وایي نه. هغوی ماشاءالله ډېر غټ غټ مقامونه لري، غټې غټې چوکیانو دفترو کې کارونه کوي، سندرې نه وایي. او که بیا چیرې خدای ناخواسته سندرو ته راشي مګم داسې سندرې نه وایي چې هغه بازار ته ووځي. هغه که خپل د هغه چون چې ډېر ښایسته حواز لري زما لور، ډېر ښایسته غږ یې ده، کې ووایي همداسې وایي لکه یو کله کله که یو سندره ځان دپاره یا یعنی مارکیټ ته نه راوځي چې مارکیټ ته یا ټلویزیون کې یا بل چېرته سندرې ووایي نه. نو تر اوسه دا کار نه ده کړی. او فرزانه نازم بیا هم زما لور په ځای ده، هغه خو ما نه ډېره کشره ده، ډېره ښه هنرمنده ده او په ما ډېره ګرانه ده. نو داسې فکر وکړه چې هغه مې هم لور ده. بالکل. لیلا ده په پنډۍ کې او هغه هم ستاسو مینهواله ده، د هغوی پوښتنه اورو. السلام علیکم. زما د طرفه ډېر ډېر اختر مبارک شه ټول افغانیانو ته. زه د لاورپنډۍ نه لیلا خبرې کوم. نغمه جانې د تا د ډېر ډېر اختر مبارک شي. په ما ګرانې تا د ډېر ډېر اختر مبارک شي. په ما باندې ډېره ګرانه یې، زما ډېره د زړه سر یې، والله چې په رښتیا سره مې د زړه سر یې ګرانې. ته کابل ته ولې نه ځې؟ ته په کابل کې خو کابل ښار به په تا ښایسته وي. ته دا جواب زه غواړم چې ته په کابل کې ولې نه اوسېږې. ډېره ډېره مننه. خدای دې وکړي چې د ما پیغام تاسو نشر کړئ. نغمه جانې ته ډېر ډېر سلامونه وایم. دا د ستا په ګاونډ کې هم اوسېږي نغمه جانې، خپله کابل ته نه ځي او تا ته وایي چې ته ولې نه ځې؟ دی خپله پنډۍ کې لیلا خور ته زما د مینې ډک سلامونه، اختر مبارک. یعنې ډېره زیاته مننه ګرانې خورې چې ته ما سره دومره مینه کوې. نو زه کابل ته راځمه که نه ځمه کابل ته. دا اوس مخکې 2 میاشتې په کابل کې وم، همیشه زه ځم او راځمه کابل ته، خو داسې دایمي نه یم پاتې شوی ځکه چې زه هنرمنده یم. کله یو چېرته ځم لکه موږ هنرمندان لکه مرغۍ غوندې، کله بس یو باغ کې چغېږو، کله بل باغ کې. نو چېرته چې مې پروګرامونه یې چېرته چې مې هلته دغه عمل ته زه اکثره وخت پاته کېږم. نو اوس اسلام آباد کې مې پروګرامونه یې دلته یم، بیا ځمه کابل ته، امریکا ته. نو بس هنرمندان خو بس داسې مونږ داسې سیار ژوند لرو، ګرځو را ګرځو. خو خدای دې زموږ وطن بیخي آباد کړي چې بیخي ولاړ سو پکښې کې. اوس هم بیا زموږ دپاره شرایط هلته ضیق ده، یعنې د اوسېدلو د هنرمند دپاره لږه مشکلات شته افغانستان کې. نو چې بیخي سل په سلو کې مطمئن شو، آرامي راسي او زموږ وطن د اداري فساد نه او د دې
خبرونه د دې جنجالونو نه خلاص شي چې سړی وسی کولای په امن او په سوله او په مینه او محبت او په یو صحیح قانون الته ژوند وکړي. نو ولې نظم خپل وطن مو د عمل ته پیدا شوي خاپوړي مې کړي دي، وطن خو د هیچا نه یریږي. نغمه جانې عبدالله شاه ژوندون دی په دوبۍ کې د فیسبوک د لارې تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو خو د په وینا هر کال دوبۍ ته د کنسرت لپاره راځئ، وایي موږ خو درته بیخي چمتو ناست یو چې دا ځل به راځئ که نه له خیره؟ اولې نه هلته زموږ ډېر پښتانه ورونه دي مسافر دي، هغوی په موږ ډېر حق لري. نو کله چې بس وخت مې درلوده برابر شو ولې نه ځو. سادهګۍ ده په چمن کې هغوی طرف ته ورځو ګورو چې په سادو کې تلیداره ده که رښتیا سادهګۍ ده؟ زه سادهګۍ یم د چمن نه تاسو ته پیغام ثبتوم. اول خو نجیب امیر وروره تا ته د اختر ډېر مبارکي وړاندې کوم او بیا ستا خوږې مېلمنې نغمه جانې هم د اختر ډېره مبارکي وړاندې کوم. دغه مینه مې دا تپوس دی چې سره کم جامې دې اچولې دي اختر هغه غټې چې اوس راوتې دي هغه غټه جوړه دې اچولې که نه ولې او کوم کلر یې دي کوم رنګ جامې دې اچولې او وروسته چې دا خپله سندره ما ته زمزمه کړي چې زما ډېره زیاته خوښېږي چې وایي تا به زه هېر نه کړم هېڅکله به زما ښایسته کابله ډېر مې یادېږي تا به زه هېر نه کړم هېڅکله به زما ښایسته کابله ډېر مې یادېږي به زما ښایسته کابله ډېر مې یادېږي. او نغمې ته وایه چې د اختر مبارکي به راله راکوي او که نه به یې راله راکوي سخته خو نه ډېره او که در نږدې وم درنه که زور مې یم اخیسته او څه وکړم چې ډېره درنه لرې یم که په خپله خوښه یې راکوي نو رایه که په زور مې در باندې نه رسېده دې ځای او السلام علیکم چې خفه نه شي راسه. سادهګۍ خو ډېره زیاته هوښیاره وه او په زور یې درنه اخترۍ غوښته. ډېره ورانه وه. نه سادهګۍ خور خو ماشاءالله دونه ښایسته غږ یې و او دا سندره یې دومره په خوند زمزمه کوي کاشکې دلته را سره نږدې وه چې غبرګه مو دا سندره ویلی وای. بلکل. خو بیا هم زما د اختر مبارکي ورته وړاندې کوم د ګرانې خور ته. نو ډېره مننه کوم. نو اختر که هر شی غواړي زه ورته استوم د اختر مبارکي به مې ورکړې وای خو دا نو لرې ده رانه خیر ده که لرې ده بیا زموږ په زړو کې موږ یو د بل په زړو کې یو. نو نورې څه پوښتنې درلودې؟ دوی خو همغه وایي چې وای کالي وای جامې دې څنګه اچولې دي؟ جامې مې دا اوس خو پینک جامې ده پینک جامې کاټن جامې مې اچولې چون په اسلام آباد کې ګرمي ډېره ده په ګلابي جامې مې اچولې او بل ول چې دا اوږده کالي مطلب څه شي و کوچني کالي یا افغاني لباس هغه زما فیشن ده هغه خو زما ډېر خوښېږي زه خو په خپل پروګرامو کې همیشه افغاني جامې اچوم. او بل دغه د اوس سټایل شوي دي هغه ته موږ د ملنګانو جامې وایي دا اوږده چې دي هغه زه هېڅ وخت نه اغوندم او ډېر داسې دا پردي فیشنونه هم خوند نه راکوي ډېر فیشن نه کوم داسې چې هر سټایل راشي زه هغه سره چینج سم دا خپله ساده جامې مې خوښې دي همیشه زه ساده پنجابي جامې اچوم. لورلای ته ورځو محمد رمضان شاه را سره دی د هغوی پوښتنه ورو. السلام علیکم نجیب امیر صاحب څنګه یې ښه په خیر یې؟ زه محمد رمضان شاه یونس خیل د کلي چینه یونس خیل نه ضلع لورلای کلي چینه یونس خیل نه تاسو ته دا پیغام در ریکارډوم چې استاده مېلمنې د هم اختر مبارک شي. استاد مېلمنې نه یو تپوس کوم هغه دا چې د اختر به سهار چیش خوړل یو چیش خوند ورکوي او دومه پوښتنه دا ده چې دې تعلیم کړی دی او که نه دی کړی. درېیمه پوښتنه دا ده چې دې دیني تعلیم هم کړی دی او که یا د اختر په سهار دې څه وخوړل او تعلیم دې څومره کړ؟ د اختر په سهار خو داسې نه دی چې اختر زه معمولا چې د خوبه پورته کېږم بس اول خو اوبه څښم یو 2 ګیلاسه اوبه څښم بیا یو 40 منټه یو ساعته پورې زه هیڅ شی نه خورم بیا نو ډېر الکا یا هګۍ یا شیدې داسې ډېره ساده ډوډۍ خورم داسې ډېر شیان نه خورم چې غټه نه سم. او بل تعلیم تر 12 صنف په مکتب ولوسه ده په کابل او قندهار کې تر 9 صنف پورې په قندهار کې وم بیا وروسته نور تعلیم په کابل کې رابعه بلخي کې کړی او متاسفانه چې دینی لوست مې نه ده کړی متاغه اوله سفاره الف لام میم ذالک الکتاب مې ویلی نو په هغه خپل بعضې اسلامي شرایطو باندې ښه پوهېږم ماشاءالله غونه په یو اسلامي کورنۍ کې پیدا شوی یم مسلمانه یم متا خدای دې موږ ته عفو وکړي ګناهونه موږ نه کېږي مګم دینی تعلیم مې نه ده کړی او زه ډېر خفه یم کاشکې ما دینی تعلیم درلودی. نغمه جانې اورېدونکي ډېر زیات دي او د دوی پوښتنې به جوابوئ لنډ که جواب ورکړئ. رحمت الله عابد دی په خوست کې د ته ورځو.
بله السلام علیکم. زه رحمت الله عبید یم د خوست ولایت یعقوبیو ولسوالۍ څخه تاسو سره خبرې کوم. زه لومړی کدم چې د مشال راډیو ټولو خوږو کارمندان او بالخصوص نغمه جان ته زما ډېر سلامونه وړاندې کوم. او وروسته له سلامه زما د نغمه جان څخه دا پوښتنه ده چې ستا پخوانی ژوند ښه و او که اوسنی ژوند او که ښه یې اوسنی ژوند نو څنګه ښه دی او کوم دلیل سره دا ده چې ته اوس ټیم خل سندرې وایې او که نه او د اوس سندرې او پخواني سندرو سره څنګه پرتله کوي؟ نو وختونه پخواني ښه دي که اوسني ښه دي نغمه؟ ولا نو د مطلب نه پوه نشم. وختونه پخواني انسان چې وغواړي هر وخت په ښه تېرېدلی شي که نه. پخواني وختونه هم ښه وختونه وه، لکه مینه محبت ډېره زیاته وه لکه دا زمونږ وخت کې که نه. اوس حالات تاسې ګوري چې حالات ډېر زیات چینج شوی ده. خو دا د انسان په لاس کې ده چې څنګه ژوند تېرول غواړي هغسې دې تېر کړي. خو ماشاءالله زه شکر د خدای نه راضي یم. په هر حال کې زه خوشحاله ژوند غواړم او اوس هم زه په خپل لایف کې ډېره زیاته خوشحاله یم. یعنې ما ته خپل زما خلک ما ته دومره مینه راکړي. هغه وخت ما دومره شهرت نه درلودی، اوس دومره زیات شهرت لرم، دومره خلکو په زړونو کې ځای لرم. نو حقیقت ده چې زه ما په هر حال کې د هغه وخت هم علیده خوندونه وه او د اوس چې ده علیده خوند ده. نو دواړو حالاتو کې زه راضي یم. ښه، همالته په خوست کې سراج الدین عرفان دی، دوی ته هم ورځو. بله السلام علیکم. زه سراج الدین عرفان یم د افغانستان خوست ولایت نه در سره پلان کې نجیب امیر صاحب. لومړی د سلامونه وړاندې کوي منه ته او نغمه جانې ته بیا د اختر مبارکي وړاندې کوم چې هم شروع جوړ به وي. او یو پوښتنه لرم چې نغمه جانې د کرکټ په اړه سندره ویلې ده، دوی څنګه تشویق شو چې دا سندره ورته وهڅوله او آیا دوی د کرکټ سره شوق لري که نه؟ او بل ما د دې ډېر شعرونه لوستلي دي، څنګه شاعرۍ ته مخه کړه چا وهڅوله؟ آیا شاعرۍ دوی کې شاعرۍ ته مخه کړه څه علت و؟ مننه. السلام علیکم. خوشحاله اوسئ. مننه. سلامت. مننه. دوی په خوست کې دي. نوروز منګل د کرکټ د افغانستان د ټیم کپتان دی. نو تاسې سندره ویلې ده، زیاتره پوښتنې د کرکټ هم مخې ته راغلې. دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. نو د کرکټ خو دا په موږ حق لري چې موږ خپل کرکټ مینان تشویق کړو، ځکه چې ما ته یو جذبه راوړسوله چې ما خپل کرکټ مینان ولیدله چې دوی لوبه کوي یا نو دا خو ډېر ماته خوند راکړي چې دوی د تشویق لپاره زه سندرې ووایم. نو بیا هغه یو سندره د شیګلوال شعر و، ماته ډېر خوند راکړي. هغه مې کمپوز کړي په خپل شخصي مصارفو باندې مې هغه دغه کوي ریلیز کوي. نو هغه کېدای شي دوی ته به خوند ورکړي. نو زه همیشه خپل کرکټ مینان تشویقوم، یوازې کرکټ مینان نه چې په افغانستان کې هر لوبغاړي چې هغوی د تشویق وړ ده، هغوی ضرورت لري تشویق ته. نو باید موږ سندرې ووایو که هغه زمونږ مثلا کرکټ مینانی، ملي سربازانی، هر څوک چې بس دا زمونږ هنر د دوی په خدمت کې ده. خپله د کومه لوبه خوښیږي نغمه جانې؟ زما دا کرکټ ډېر مې په ټولو لوبو کې مې کرکټ ډېر زیات خوښیږي، ځکه چې ډېره جالبه او ډېره دلچسپه لوبه ده. نه یو خو ډېر ژر خلاصیږي نه او ټیم ورسره فاسیږي، دا مې ډېر زیات خوښیږي. ما ځکه ویلې چې تا یو سندره کې ویلې چې چندروګانې مې کولې او باډیوې مې خېجولې، زه هماغسې وړه نو په وړکتوب کې خو بس دا شیان خو نه وه، نو همغه چندروګانې وې او څه شي ورته وایي پټپټکان او دا شیان. اوس خو ماشاءالله دونه دنیا مخ په وړاندې تللی ده چې اوس هغه ساتیریګانې نه دي پاتې، ټولې اوس ټلویزیونو ته بس ټول توجه ټلویزیون ته خلک ډېر ورکوي. صحیح. نقیب الله تڼۍ دی په ټل کې، د دوی خواته ورځو. السلام علیکم. نقیب الله تڼۍ یم د ټل نه. نجیب امیر ته ستا خوږې همکارې نغمه جانې ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په دواړو لاسو یې قبوله کړي. بد له سلامه نه نغمه جانې نه مې یو پوښتنه ده چې دې د وطن په باب کې ډېرې مزیدارې سندرې ویلې دي. هغه سندره د مونږ ته نشر کړي چې دې په زړه کې ځای پیدا کړی وي او دې د وطن دپاره ټولو افغانیانو دپاره یو میسج پکې وي. وسلام په احترام. ډیره زیاته مننه وای چې ستاسو ګرانې همکاري ته نو موږ به ډیر خوښ شو که موږ سره همکاري هم شروع کړي. نغمه جانې دا نوې سندرې خو دې چې خامخا راکړي موږ ته. حتما زما وعده ده چې ما ډیر ښایسته د وطن په هکله مې ډېر سندرې ویلې دي او زما یوه نوې سندره ده چې اوس مې ویلې چې د وطن د ابوی ورکه زویه د زړګي سره بس د یار شکنه او د دې زخمی
خو ولا شیر مې اوس فکر وکړم داسې بس ژوندی پروګرام دی په دا کې داسې کېږي نو ډېر ښایسته ده چې زه به ټپه ته یې کزار شه که نه دا دومره ښایسته سندره ده دا د صادق لوګری شعر ده او نوی مې ویلی ده تر اوسه پورې بازار ته هم نه ده وتی نو انشاءالله زه به دغه کومه کلیپ کومه یې نن سبا کې به راشي او ډېر خوندوره د سولې او محبت او هغه زموږ غرونه چې د وطن نه ناراضه دي تللي دي په غرونو ناق جنګونه کوي او غولیدلي دي د دوی د پخلاینې دپاره ما دا یو شعر ویلی ده نو هیله ده چې به دوی باندې تاثیر واچي او برته خپل وطن ته راشي بس مینې او محبت ژوند موږ سره شروع کړي نو د نورې سندرې مې ویلي دي او 2-3 نورې وطني سندرې مې ویلي دي زما خپله وطني سندرې ډېر زیات خوښېږي ناجیه ارماني د پاکستان ټلیفون کړی دوی ته ورځو السلام علیکم له پاکستان خبرې کوم ناجیه ارماني دا ما څوم ځل د ستاسو زه ټلیفون کوم تاسو زما پیغام نه نشر کوئ او سبا ما نغمه نه دا پښتنه د دې څو بچیان دي څو زمان دي څو لوران دی دیو کړئ ما پیغام دي نشر او نجیب امیر ته ډېر سلامونه د مشال ټولو کارکوونکو ته ډېر سلامونه او د اختر مبارکي ورته نو تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم په فکر کوم دا پښتنه د جواب هم کړه نغمه جانې مخې که نه خو خیر د بیا به دا ګرانه خور چې د خفه نه شي بیا به ورته ووایم د اختر مبارک شي زما 2 مې لورانې دي 2 مې زامن دي یعنی 4 ماشومان لرم نور وحید د خوست کې دی د دوی پښتانه اورو نجیب امیر صاحب سلامونه دې کې هیلې مې ومنئ نجیب امیر صاحب تاته او بلبلغږي سندرغاړي نغمه جانې ته د کوچني اختر مبارکي وایم په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ نور وحید وحیدي یم د افغانستان د ښکلي ولایت له خوست څخه نجیب امیر صاحب نغمه جانې څخه یو څو پوښتنې کوم په دې هیله چې ځواب یې کړي اول پوښتنه دغه ده چې نغمه اوس مهال چېرته اوسېږي او نغمه دا خو راته وایي چې معاینه شوې ده او که نه بیا مننه خطرناکه پوښتنه ده نو معاینه شوې ده او که نه والا داسې ډېر جالبه ده دا ښه پښتنه ده خو بې مینې خو ژوند نه کېږي نجیب جانه نه بلکل خامخا به میینه شوي نو خامخا به میینېږو یا میینه شوی یم نو بې مینې خو ژوند داسې ده لکه په تیارو کې چې سړی ژوند کوي نه د مینې او محبت سره چې هر انسان ژوند کوي هغه ژوند ډېر ښه تېرېږي بلکل زه بس یو ځل نه څو ځله په لیلا هر سړی مین دی او بخت هغو دی چې لیلا پرې مین وي نه چې لیلا پرې مین بس یو ځل په ژوند کې مینه شوی یم ښه نو بې مینې خو ژوند نه کېږي که نه بس څوک د وطن سره مینه کوي څوک د جانان سره مینه کوي څوک د ګلانو سره مینه کوي څوک د پیسو سره مینه کوي خو بس زما وطن جانان ده د جانان سره مې ډېره زیاته مینه کوم ستا مینه دې همداسې ژوندی وي یو بل اورېدونکی هم را سره دی د دوی غږ اورو السلام علیکم مشال راډیو ته او زما بل دا خواست تر چې دا افغانستان له راشي افغانستان نه راشي به چې دا د افغانستان لپاره خدمت وکړه دا خو زړه سم منصبه ده ښه زړه سم منصبه ده او افغانستان ته دې راشي پوځ کې د کار کړی نغمې والله نو دغه اوس هم زه یو فوزي صاحب منصبه یم دا زما سندرې دومره تاثیرات لري چې ډېر زیات تاثیر کوي د یو یعنې زما سندرې د یو صاحب منصب نه هم زیات په خلکو باندې په وطن باندې تاثیر زیات کوي خو ما صاحب منصبي نه ده کړې داسې خاص متا یو وخت په اکاډمي سارندوی کې د هنرمند په حیث پاته شوي یو نه متا د صاحب منصبي مې نه ده کړې چې ټوپک واخلم او د وطن دپاره خو اوس هم حاضر یم چې هر وخت د وطن ننګ و ناموس جنګ که نه دوامه ملاله به زه یم زه همیشه غواړم ټوپک مې په غاړه کې سندرې به هم وایم او د وطن دشمنانو باندې بریدونه هم به کوم جنګونه هم به کوم خو خبره دا ده چې اوس داسې ظلمیان لرو قهرمانان دي موږ ته اوس اجت نه ده پاته که نه بیا که د ظلمونه پوره نه شو وای افغانستان جنکۍ به دې ساتي نه صحیح همرنګ دی په لوګر کې او دوی تاسو نه پوښتنه لري سلامونه مینه خلوص نجیب امیر صاحب تا او د تاریخ خپرونې ګرانې مېلمنې نغمه جانې ته د مشال ریډیو ټولو خوږو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم او نغمې خور ته همرنګ خبرې کوم د لوګر ولایت څخه او زما د نغمې څخه یو پوښتنه ده وایي ته په هنر ډېره مینه او که په ځان باندې او بله پوښتنه مې دغه ده چې په ماشومانو کې چې څه وخته ماشوم وي په خپله کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره د ډوډۍ خوړلو په وخت کې د مروستوب احساس دې کړي آیا په ډوډۍ باندې ته له خپلو ماشومانو سره کوم وخت ژړلي دي چې ستا نه ډوډۍ زیاته خوړلې وي او تا ورته ویلي چې ما نه ډوډۍ زیاته وخوړله په دې باندې تا ژړا کړي که د پوښتنې جواب راکړي د خلکو
ډیره مننه همرنګه. ولا دا امرنګ پښتنې وکړلې امرنګ بیخي ګلرنګ پښتنې وکړلې خو وای په د ماشومانو سره دی وای چې کله وړوي ماشومانو سره د جنگونه کول کنه ولا دا سخکاری دا زمونږ خپلوان خو نه ده د سخکاری چې بس د ازما خوې ورته معلومه زه په ماشومتوب کې ډیره زیدي وم او د ماشومانو سره کله چې به مراوره سوم دونه کې خبره به مور راته وکړه بیا به زه په ډوډۍ مراوره وم نه بیا به پخلا کېده منخه ډوډۍ به خلاصه شوه وروسته به مې ژړله چې ولې ماته چا صد ونه کوي نو ماشومه چې ومه لږ ډېره دغه ومه زیدي ومه لږ مراورتوب مې کاوه نو ماشومتوب وي دغسې که نه ماشومان خو باید همداسې مراور ګرځي نو تاسې یوازې نارینه شعرونه وایي که د ښځینه شاعرانې لرو مونږ ډېرې ښې د هغوی کلامونه مو هم ویلي؟ نه ما ویلي د سلما شاهین کلامونه ما ویلي دي نو خبره دا ده چې متاسفانه چې همیشه شاعران چې شعرونه لیکي ما پیدا کوي نه چې مثلا خپل شعرونه ما ته وړاندې کوي چې نغمه دا شعر ما ته ووایه یا اکثره وخت زه کتابونه اخلم په هغه کې زه خپل هم لټوم خو متاسفانه زموږ زنانه شاعرانې بس د هغې سره په رابطه کې نه یم چې ما ته شعرونه راکړي زه خو ډېره زیاته خوشحاله کېږم چې زه د زنانه شعرونه ووایم ځکه زه خپله هم یوه ښځه یم شاعره یم ما سره یو احساس شته چې زمونږ ښځینه به شاعري کوي به زه د هغوی شعرونه ووایم مګر متاسفانه بس چې زه هغوی نه سره په فاصله کې یو لیرې یو نو دا ژمنه ته را سره وکړه چې د دوی نه شعرونه واخلې او ما ترې راوسپارې زه به بیا دوی ته دا شعرونه ووایم. ډیره زیاته مننه نغمه جانې د همکاري به مونږ در سره وکړو تاسې مونږ سره همکاري وکړله راغلی زمونږ سټوډیو ته د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړلې ګڼ شمېر اورېدونکي پاتې شول د هغوی ټلیفونونه مو وانخیستی شول د هغوی پیغامونه مونږ سره دي د هغوی نه بخښنه غواړو اورېدونکو ژوند دې وي نغمه دې ژوندی وي بیا به کله په تا طرف خپرونه کې دا میلمنه کو په اخره کې لنډ که څه ویل لرئ بس څو ثانیې وخت لرو. ډېره مهرباني تاسو نه هم نجیب جانه ډېره د زړه له کومې مننه کوم چې پس له مودې هغه خپله دغه واده مې در سره پوره کړله راغلم نو خو متا وخت دومره کم ده زما په زړه کې دا ارمان ده چې خپلو مینوالو سره ډېر زیات وغږېږم نو په آخر کې زما دا پیغام ده چې خدای دې زموږ وطن آباد و آرام ولري خدای دې ټول پښتانه لرو برو پښتنو کې د یووالي او اتفاق پیدا کړي او د خپل وطن آبادي مې ارمان ده ارزو مې ده او د ځوانانو نه هیله کوم چې خپل تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې دا پښتانه نن سبا ګورو هر چېرته بیل او کلنګ په لاسو کې نیولي دي او نور خلک ته ګورو چې په دفترو کې داسې کارونه کوي د دوی نه هیله کوم چې خپل تعلیم ته د ډېر زیات توجه وکړي چې پښتانه د دغه غربت او د دغه رنګزردي نه او د دغه نامه نه چې پښتانه ډېره مننه نغمه جانې زموږ وخت په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا د خدای په امان.